لکه د سپلې زر پالش کا حاجي ها پالش کوم یلا وړومبی دې کس دا سپلې پالش کومه بیا ستاسو دا کار کومه صحیح ده جي پخته د بېغیرته بچه تا ته دا پته شته چې زه څوک یم زه خو د دې علاقې سرکاري غټ افسر یم حاجي ها ما پېژندلی نه وی خفه نه شئ هلکه دې ځل دې څنګه هفته دې ورکړه او که نه یاره جي په دې هفته کې خو مې روپۍ دي ورکړې او خو دا 500 روپۍ والی هلکه دا ته ولې په ما پورې خاندې دا د 500 روپو زمانه ده ولې زه تا د دوره دله افسر ښکارم زه خو چې اخلم نو د 5000 نه یو روپۍ هم کم نه اخلم ما له به ټیک 5000 روپۍ راکې یاره جي په روغ هفته کې خو زما ټوټل 3000 روپۍ کېږي نو زه تاسو له 5000 روپۍ د کوم ځای نه درکمه ته چې ما له 5000 روپۍ په هفته کې نشې راکولی نو ته دلته بیا کاروبار څه لکې پاسه د خیرن بچیا د نن نه پس ته په دې ځای کې ونینم یاره جي په دې کې خو زما د وړو رزق دی مهرباني وکړئ ما دې ځای نه مه لر کوئ نه منمه که ته ما بیا دلته ولیدې نو دا سامان به مې دلته روډ ته ویشتې یاره جي دا خو غریب سړی دی دی ولې تنګوی غریب مریب نه پیژنم خو ته څوک یې چې زما نه تپوس کې یاره جي که ما د سره خپل تعارف وکړو کیدای شي ستاسو د خپلو ځمکه وتښتي خو دا کس غریب کس دی او ګزاره ورسره وکړه نه کوم ګزارې مزارې ته داسې پنیحان راغلی چې زما نه د غریب سړي تپوس کې تا ته پته نشته دی زه د دې علاقې سرکاري غټ افسر یم یاره جي دا خو غریب خلک دي او ته وایې زه سرکاري افسر یم نو ته به دې خلکو له سهولت او اسانتیا به ته پیدا کړې که دا غریب خلک به ته په عذابې نو دوی سر جي لږ ګزاره کوی سرجي اګاډي مې ودرو دا بټوه خواله السلام علیکم سرجي هلکه ډرایوره دا څوک دی سرجي دا تاسو نه پیژنئ دا خو د روغې ضلعې ایډمنسټریټر افسر دی تاسو چې وي میټینګ له ځو نو دې سر خواله تلو که نه اوسه ها سر خفه نه شئ زما نه ډېره عظیمه غلطي وشوه او دا خو زمونږ خلک دی دوی سره به مونږ ډېره زیاته ګزاره کړو خو تاسو زمونږ نه خفه نه شئ نه 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 د سره ګزاره ونه کړي او ستا د اصلیت پته خو ماته د ملاقات نه مخکې ولګېده چې تاسو د عوامو سور خدمت کوئ خو داسې چل دی که نه چې بس هلته دفتر ته راشه او خپل سسپینشن آرډر چې دی د ځان سره لاس په لاس باندې راوړی ټیک ده سر زما خو غریبي ده او واړه واړه بچي مې دي په کور کې مهرباني وکړه ما له یو چانس راکړه زه به د دې غریبو خلکو ډېر خیال ساتم ځه سیوا کیسې مه کوه دفتر ته راشه او خپل سسپینشن آرډر چې دی ځان سره یوسه یاره جي ستاسو ډېره مهرباني چې زموږ د غریبانو تپوس وکړې یاره جي تاسو خپله مزدوري ښه په ناروان نه کوئ او د دې سرکاري افسرانو نه چې د چا نه هم تاسو ته څه مسله راځي په دې ضلع کې بره یو ایډمنسټریټ یو غټ افسر ناسي هغه زه یم چې څه مسله تاسو ته راځي بالکل راتلی شي او مسله بدله انشاءالله پوره کوشش به زه کوم او 100% ستاسو مسلې به مونږ حل کوو